دواړه را روان دي او د بیت المقدس دا خو نو په هغه وخت کې دا چې کوم ځای ښار د شام دلته کې راورسېدل او د 80 کالو په عمر کې رب العالمین حضرت ابراهیم علیه السلام له د هاجرې نه د کشر ښځې نه یو بچی ورکړ او هغه بچی له نوم کېښود اسماعیل. ایل په عبرانی کې الله ته وایي، الله ته، او اسم عربي لفظ دی اسماعیل. یا الله زما دا دعا قبوله کړي. دعا به وکړه اسماعیل، یا الله زما دعا قبوله کړي. لکه مونږ وایو آمین. آمین هم په عربی کې په معنا د عجب د عجب دعوتي، یا الله زما دا دعا قبوله کړي. دا به وي نو چې بچی پیدا شو نو پروردگار ورته بچی ورکړ دی د 80 کالو عمر و دغه وخت کې اسماعیل علیه السلام. نو خوشحاله شنو مقه ولا نوم کېښود اسماعیل ورته نوم کېښود. خوبصورت بچی الله ورکړ. بوډاوالی کې الله بچی ورکړ. حضرت ساره پریشانه شو، خپه شو، خدای دا سو شو د هاجرې بچیو شو او زما بچیو نه شو. نو خدا اسم چې اولاد یې نه خپي او چې بیا د بن اولاد یې چې د دیني نو بیا په دې باندې ډېر زیات خپي. الله زما بچی نشته، هجرت خو ما کړی دی، واقعي لویه قرباني کړې وه. څنګه چې ابراهیم علیه السلام خپل پلار پرېښود، قوم یې پرېښود، نسب یې پرېښود، کلی یې پرېښود، دقه رنګې ورسره بیبي سارې رضی الله عنها هم خپل قوم پرېښود، پلار یې پرېښود، وروڼه یې پرېښودل، تربوران کلی او صحرا او دشت و بیابان ورسره ګرځېدله. رب العالمین د هغې بیا دعا قبوله کړې ده، خو لږه څه موده پس نو د بنو یو بل سره خامخا روانې راځي. حضرت ساره رضی الله عنها د هاجرې په منځ کې اختلافات پیدا شو، روانه جوړه شو. اوس دا په ابراهیم علیه السلام باندې بل امتحان اوس د الله طرف نه راځي او په دې امتحان پسې د الله ډېرې مهربانۍ دي، شاته پټې خو لا چاته ښکاري نه. بل امتحان پې راغی، دواړو ښځو منځ کې روانه شوه. دې حده پورې روانې راورسېده چې سارې رضی الله عنها قسم وخوړه چې یا به دا دلته یا به زه دلته یم او دا به لرکې او داسې ځای ته به یې بوځی چې د ما سترګې نظر پې بلکل نه لګي او یا ما لرې کا. ابراهیم علیه السلام چې سوچ کو خدای دا په بل امتحان کې واچولی شو. مخکې د نمرود امتحانو، د پلار امتحانو، د قومو، بیا ورپسې د مصر د بادشاه امتحان راغی، هغې کې خدای الله کامیاب کړم. دا اوس ورپسې بل امتحان الله دې کې به څه کوم. ساره هم نشم پرېښودی ځکه قرباني کړې ده، قوم او وطن او وروڼه ورسې پرېښي دي او دشت و بیابان صحرا کې را سره پیاده سفرونه وکړل او هاجر هم نشم پرېښودی. د دې غریب هم څه غلطي نشته، ماشوم بچی دی ورسره اسماعیل دی، دې سره څه وکړم. فوراً د پیغمبر کار دلته ښي چې الله سره یې رابطوي. فوراً یې رب العالمین سره رابطه وکړه، یا الله څه وکړم. وی ساره مه خفه کوه، دا هاجره په یو اوښ سوره کا، بچی مو سره واله، ته مو سره په هغه اوښ سور شه او دا اوښ روان که چې کم ځای کې دا اوښ سم لاست او بیا نه پاسېد هلته یې کوزه که، هلته یې پرېږده، ته ترې راځه. خو چې اوښ کم ځای سم لاست او بیا نه پاسي بس هملته کې دا بچي سره دا بیبي دې کوزه که او ته ترې راځه. دی خیال و چې زه خو داسې یو میل لرې بی نو یو 2 میله لرې بی، یو فرلانګ لرې بی. الله څه ځان سره والم، اوبه م ځان سره والو، یو تیلی کې په یو ګوتی کې ځان سره ستوان او کجوري مجوري سامان هم والم. یو ګوتی ډکه کړه، اوبه کې یو بتکې د اوبو ډک که او په اوښ 3 واړه سواره شو، ښځه او خاون، ماشوم بچی روان شو. اوښ روان دی روان دی روان دی، هغه شام نه رب العالمین هغه اوښ مکې مکرمې ته راورسو. د شپو نه د میاشتو مزلې پکې تېرې شو، راورسېد مکې مکرمې ته. مکه مکرمه کې چې اوښ کم ځای سم لاست او کېناست او بیا نه پاسي او چې پاسي نو بیا هغه ځای له راشي چې دې اوښ وشړي او ځکه لار باندې خو کېناسته خو بیا به پاسېد که نه، دمه خو به یې کوله خو بیا به پاسېد، سفر به یې شروع کو. دې نه مخکې سفر نه کو، اوښ به یې پاسه نو بیا به هملته راغې کې به ناست، بیا به یې پاسه بیا به هلته راغې کې به ناست. دا ځای معلومېږي چې الله ماته یې غوره کړی دی. دغه ځای نه کور شته، نه آبادي شته، نه انسان شته، نه اوبه شته او دومره په میلونو نشته، په میلونو اوبه نشته. جدي دریاب سره خوا کې بیږي خو هغه هم تقریبا 48 میله لرې دی. هغه دریاب هم تریخ دریاب دی، مالګیجن تریخ دریاب. خدای دا کوم ځای ته راغلو.
دلته خو فصل هم نشته او بم نشته انسان هم نشته ته الله حکم و بس ښځه هم کوزه کړه بچی هم کوز که هغه توشدان د خوراک هغه تیلی هم ورته کېښود هغه اوبه به تکې هم ورته کېښود اوښې ده پړي نه ونیوه روان شو چې روان شو دا ښځه ورپسې ورله د دې لمنه یې کلک راونیو ابراهیم علیه السلام چېرته ځئ مونږ د چاته پرېښود او ما خو څه کې دا ماشوم بچی د چاته پرېښود ته څه کې ما دومره لوی جرم کړی دی څه غلطي مې کړې ده هغه دنیا نه دلته دې راروکه کړه څه چل مې کړی دی او بیا ښځه څوک ده د بادشاه لور ده د بادشاه کور کې لویه شوې ده نو چې یو نیازبین انسان یو د بادشاه کور کې لوی شي او داسې دشت و بیابان کې وغورځی دا چې ته ژوند تېرولی شي ابراهیم علیه السلام ورته بلکل غږ نه کوي که کوي خو جړا ورځي ورته مخ نشي راړولی کتې هم ورته نشي که ګوري ورته بیا په جړا غږ نه کوي بس دې ته روان دی ښځې بیا ورمنډې کړې سړیه تا ته ویم که نه موږ دې دل چا ته پرېښودو او دا ماشوم بچی چې دا مینه به دې ورسره کوله او غېږ کې به دې راغېشته او ښکوله او به دا چا ته پرېږدې موږ خو دا خیال و چې ته به راسره ته رانه بیا واپس شام ته موږ به څه کوو دلته داسې ځای کې هم پرېږدې چې انسان یو ځای کې هم داسې پرې چې انسان خوي که نه اوبه خوي دلته خو هېڅ هم نشته بوټي هم نشته یو اونه وه باس چې دا کوم ځای کې دوی کوز کړي یو غټه ونه د ځنګلي ابراهیم علیه السلام سترګې د اوښکو ډکې دي کتې ورته نه شي بیا د مروه پورې ته لاړ دی بیا ورمنډه کړې سړي پوه یم که چاته خو د هوښیاره وه پوه وه ډېره هوښیاره وه وی الله امرکه الله درته حکم کړی دی پوه شو چې دا خو د خدای پیغمبر دی دی خو بغیر د الله د حکم نه یو کار هم نه کوي الله ته حکم کړی دی ابراهیم علیه السلام دا سر دقسې وړه نور غږ یې ونه کړ بس ښځې ته لاس نه پرېښود وی ښه خاونده په مخه دی ښه الله لا یضیعنا الله به موږ نه ضایع کوي بس چې الله حکم دی دا زما په الله ایمان دی په ښه عقیده او پوخ یقین مې دی په رب العالمین چې الله به موږ چېرته ضایع نه کړي زه په مخه دی ښه ښځه راله بچي سره خپل کېناسته د هغه اونې لاندې او حضرت ابراهیم علیه السلام روان دی چې داسې ځای ته ورسېد چې شاته یې وکتل نو نه ورته ښځه ښکاري نه ورته بچي ښکاري نو یو غونډی ته وخته نو د الله نه سوال کوي ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم الله پوهې که بې فکر مه کوه چې دا کوم ځای دی دا ښځه او دا بچې پرېښودل دلته زما یو بیت الله دی هغه بیت الله دی دلته چې د نوح علیه السلام په طوفان کې روان شوی دی دا د هغه بیت الله خوا کې مې پتا دا ښځه او بچې پرېښودل غم به نه کوې د دې حفاظت په ما دی لیکن بیا هم بچې دی ښځه ده الله ذمه داري مو اخېسته پریشاني خو وي که نه اړه کې غم خو شته یا الله خپل بچی مې پرېښودل هغه وادي کې هغه خوړ کې چې الله قابل کاشت نه ده نه پکې بوټې شته او نه پکې فصل شته عند بیتک المحرم الله تاوی دلته مې بیت الله دی ما خو نه لیده خو ستا په خواکه مې الله پرېښود نو ربنا لیقیموا الصلاة یا الله ګورې ما خو پرېښودل که ما سره وې خو زما ښځې هم ستا مونځ کو ځکه ښځه چې نه کوي خاوند ورته شا مونځ کو او که دا بچې مې لوی شوي نو ما پې ستا عبادت کو په ښځه هم ستا عبادت کوم پروردګار او په دې بچي به هم ستا عبادت کوم الله زه تې لاړم خو چې خدایه ګورې د خپل عبادت نه منې نه کې لکې ورته واچوه چې ستا عبادت کوي ګوره مقصد څه دی ربنا لیقیموا الصلاة خدایه زما اړوان دی خو بیا ستا عبادت کو زه خو تې تا رخصت کړم خو چې الله زه نه یم هم چې ستا عبادت وکړي فاجعل افئدة من الناس تهوي الیهم یا الله څوک وله راوله یوازې به څنګه ژوند تېروي او به ختم شي دي به څه خوراک به ختم شي دي به څه خوري فاجعل افئدة من الناس تهوي الیهم د خلکو وړونه ورته خدای مایل کا څوک وله راوله پروردګاره زه خو تې لاړم چې بل څوک ورزقهم من الثمرات یا الله دا خو داسې خاوره ده چې نه پکې غنم کېږي نه جوار کېږي یا الله میوې پې وخوره لعلهم یشکرون ستا د نعمت قدر به کوي پروردګار لاړ ابراهیم علیه السلام او الله دعا قبوله کړه یو دعا خو ټک په ټک قبوله شوه لږه یو څو ورځې پس او بله دعا یې الله قبوله کړه داسې اوبه رب العالمین په مکه مکرمه کې پیدا کړي چې دنیا ورته حیرانه ده ابراهیم علیه السلام لاړ لکه اسې تاسو سوچو کې چې په دې زړه به څومره لوی د غمونو غر بوج پروت و
الله خو ول تسلی ورکړه، خو بیا مغه د فراق او خدای پاک د اولاد د فراق نه مسلمانو ساتي. ډېره ګرانه خبره ده. ګوري نبی علیہ السلام ته ثمرة الفؤاد وي، د زړه میوه ده وي بچې، زړه میوه ده. دې ته راغی ښځې یوازې ناست سره دا غونې لاندې، هغه اوبه هم خلاصې شوې، چې کم توشدان کې تیلی کې کم خوراک و هغه هم ختم شو. چې مور خوراک نه خوري نو سینه کې پی مچ شي، پی وچ شو په سینه کې. اسماعیل علیہ السلام ماشوم اوږې شو، خوراک پسې جړا شروع کړه. اوس چې مور ته بچې جاړي نو پلار لا بیا هم ګزاره کوي، خو مور چېرته برداشت کولی شي. وږې دی اوس، نه خوراک شته او نه اوبه شته، دومره څه نشته چې یو ګوته لمده کړي او دې بچي له په دا خوله کې ومنډي، دومره څه نشته. او یاره دا ما یو ځای کې په خپله لیدي دي، یو اسلام آباد کې یو زمانه کې هملته یو اکسیډنټ شوی، یو اکسیډنټ شوی ولته، یو ډېر خطرناک اکسیډنټ شوی. یو غټ ټریلر و، یو سوزکې والی و، هغه سوزکې لاندې یو کډې ته غورځولی و، هغه ټریلر ډک و د باجرې، هغه پې د پاسه ورغورځېدلی و. مونږ ورلو هغې کې چې څومره انسانان و، 1200 که 1100 که 1100 ټول مړو، یو هم بچ نو. یو شی پکې ما ولیده، اوس هم چې رایاد شي نو مې ډېر زیات خفه شي. هغه سوزکي نه هغه شهیدان او هغه مړي راویستل، ناسوزکي کې مخکې یو زنانه ناسته وه، سره ماشوم بچی و، او ډرایور هم مړو، زنانه مړه وه، بچی هم مړو. خو چې کله یې روچت کړه او راویې ویستله، ته یقین وکړه هغه ماشوم بچی د مور ځان ته رانږدې کړی او خپله ژبه یې د هغه په خوله کې منډلې وه، په داسې حالت کې دې سوتې وه. ما وی دا بچی دلته اوس چغې به اوبو پسې والي، زنکدن هغه سخته کې بنده تږي کېږي، دې تږي شوی دی، مور بل څه نه موني نو خپله لمده ژبه وله په دا خوله کې ایښودې ده، په ځان نه مړه وه ورسره. نو چې بچی بیا مور ته جاړي او د مرګ چغې نو مور چېته برداشت کولی شي. اسماعیل علیہ السلام چغې وی وته، اوږې دی، تږې دی، دومره لوندوالي نشته چې ګوته لمده کې او په خوله کې وله ورکړي. را پاسېده، یا الله اوس دې بچي سره څه وکړم. راله صفا غونډۍ ده ورته مخامخ، غټ جبل ابي قبیس دی، هغې ته خو نه شي غتی. صفا دې غونډۍ ته ګورم مخکې داسې نږدې څوکي په لاره چې د قافله تېرېږي، لږې اوبه ته وغواړم. یا غونډۍ ته ور وختې څوک نشته. نو روانه شوه مخامخ بله غونډۍ د مروال ته روانه شو. نو چې په کوم ځای کې ورته بچې ښکاري نو روزي تیزه ځي، خو منډه نه و. یو چې کوم ځای کې یو خوړ دی پکې لاندې، چې اخوړ له ورسېدله نو بچې به دې پناه شو نو منډه به یې کړی. مروا ته ورسېدل، یو خوا بل خوا ګوري که چېرته قافلې والي چې لږې اوبه ته یې وغواړم، هلته څه نشته. بیا صفاله، بیا مرواله، 2 چکر یې ووالې. اوس حاجیان صاحبان چې عمرې له لاړ شي یا حج له لاړ شي، صفا غونډۍ په دې منځ کې 2 چکر یې وایي. نبي علیه السلام فرمایي دا د بېهاجرۍ سنت او طریقه ده. تر قیامته پورې رب العالمین هغه د هاجرې هغه منډې د الله خوښې شوې، منډې د اوبو په تکل کې او د قافلې په تکل کې منډې والې الله ته هغه ادا خوښه شوه، مزېداره شوه. تر قیامته پورې در باندې لازمه که چې کم سړی 1,00,000 روپۍ ولګوي، 1,50,000 روپۍ ولګوي او پیاده سفر وکړي تر بیت الله پورې، خو چې د هاجرې په هغه طریقه هغه منډې ونه وایي نو حج به نه قبلېږي. هغه دا د الله خوښه شوه. مروا ته چې ورسېدله بچي جړه ختمه شوه، جړه نشته بلکل. چې ویې کتل یو مارغه د په هوا کې تاویږي را تاویږي، په چغو شوه یا الله بچې مې مړ شو، جړی ختمه شو. او مارغه خو ال راځي چې زما بچې مړ دی، هغه ته غوښه ښکاري او مارغه وله راغلی دی، په منډه سرګردانې را په منډه شوه را روانه ده. چې راله ګوري نو یو سړی ناست دی، او چې اسماعیل علیہ السلام خپې وی هلته اوبه پیدا شوي دي، هغه سړی په لپه باندې اوبه رالي او اسماعیل علیہ السلام له په خوله کې اچوي. حضرت جبریل علیہ السلام الله راوستی دی، هغه اوبه چې وله خوله کې اچوي د جړا ورسره غلې ده. خو چې دا راله سړی غیب شو، را منډه یې کړې. سړیه څه شوې، ته څوک یې؟ چې ویې کتل اوبه پرتې دي، زر زر یې پکې ګوتې ووالې چې لږ غوندې دغه ته جوړ شي، داسې ډنډ غوندې ته جوړ شي. اوبه په خوټ کېدو وې، زر زر یې ورته غاړه راتاو کړه. نبی کریم صلی الله علیه وسلم اوی زم 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 مانا بند شه بند شه بند شه اوبو، لږې اوبه داسې نه داره نه په دې بیابان کې خورې نه شي،
نبی علیہ السلام مبارک فرمایي الله دې د اسماعیل علیہ السلام په مور باندې رحم وکړي. که دې اوبو ته دا بندی نه وی اچولی، دې د زمزم اوبو به د مشرق نه مغربه پورې دا دنیا سیراب کړې وه. هغې غریبې سره خو د خپل بچي غم و، سودا وه. هغه د زمزم اوبه الله پیدا کړی. په لاره باندې یو قبیله تله، جرهم قبیله. همیشه به په دې لاره تلل، د یمن نه را روان دي. چې وی کتل دلته مارغان تاویږي را تاویږي. قبیلې والا یو قافلې والا یو بل ته وایي چې یاره مارغان خو هغه ځای کې چې کوم ځای اوبه دې باندې خو همیشه مونږ تېرېږو، دلته خو چېرته مونږ اوبه نه دي لیدلې، په میاشتو په مزل هم دلته اوبه نشته. یاره دا حیوانات چې تاویږي را تاویږي نو معلومیږي دا چې چېرته چینه دلته پیدا شوې ده. وګورئ قافلې خو پیاده روان یو ځای کې دمه به یې کوله چې وګرځېدل، دلته یو څو کسه رالل چې ویې کتل اوس حضرت هاجره رضی الله عنها د بچی دی ورسره. څه کوې تر ویې ګورې مه راځئ ماله، او که راځئ ګورې د اوبو له به ګوتې نه وړی. هغې قافله ټوله راوستوې، دلته یو ښځه راوسره ماشوم دی اوبه دي ورسره، چې هغې رال قدرتي رب العالمین د هغې ماشوم سره مینه پیدا کړه. دا خو د الله کار دی. وی یاره مونږ د سره دلته دیره کېږو. وی زه به هم پرېږدم دیره شی خو ګورې اوبو کې به ستاسو کار نی، که سکی سکی دی خو کوی به ګورې زمئ. وی ډېره ښه د کوی دستئ، مونږ په کوی څه کوو، خو چې ته ته اوبه سکوله را کوې بلکل ته اوبه سکوله وړی. هغه قبیله ولا الله راوستله، جرهم قبیله، هغه ورسره آباده شوه. په مقه ځای کې ځان له کورونه جوړ کړل. بي بي هاجرې هم ځان له کور جوړ کړو. او ابراهیم علیه السلام به کله کله خپل بچي له چکر و. یو ورځ راځه بچی په غېږ کېله، بیا کال پس راځه، شپږ میاشتې پس راځه، 2 کاله پس راځه، د خپل بچي حالت یې معلومول. 14 کاله ته بچي ورسېد، د 14 کالو شو. د 14 کالو ماشوم نابالغه خو منډې تړلی وی. دا میاشت را چې کومه د ذوالحجې میاشت، د دې 8مه شپه را ابراهیم علیه السلام خوب ولید. چې خوب یې ولید، الله ورته په خوب کې حکم کوي اوس بل امتحان راغی، هغه دې نه سخت د اور نه دا هغه دا بل امتحان سخت چې ښه د بادشاه نیسي، ځکه د انسان دپاره غټه بېعزتي ده. د هغې نه دا بل سخت چې بچي او ښځه دشتو بیابان کې پرېږده. اوس د هغې نه سخت امتحان راغی، الله ورته خوب کې حکم وکړه دا بچی دی حلال کا. الله اکبر. که څوک درته و چې د بچي نه دا ګوته پرې که پرې به کې، سوال نه پیدا کېږي پرې به کې. که درته و چې د بچي نه معمولي غوندې په دې چاکو پې یو کرښه راکاږه، ډاکټر خپل بچي له ستن نشي والی، پردي له بوی خپل له نشي والی. وی دا بچی دی حلال کا. او اسماعیل هلته ولا خدای بل بچی مور که بیبي اسماعیل هم خدای خوشحاله کړه. 3 کاله د نه کشر حضرت اسحاق علیه السلام هغې له خدای پاک ورکړه، هم خوشحاله شو. چې خوب یې ولید زړه کې پریشانی راله. خوب د پیغمبر وحی وي رښتیا. سوچ کوي چې یاره دا څنګه چل به وکړم، کله وکړم، په کومه طریقه وکړم. ورپسې بیا د عرفې په شپې بیا خوب ولید. ته ما بیګانه وویلې بچی دی حلال ښه الله الله رو. په 3مه شپې بیا خوب ولید. راغی بچي ته کېناست. چې بچي ته کېناسته، ښځې ته وایي ښځې زه ځم داسې ځنګل ته وځم یو قرباني کوم. بچی حلالولم قرباني دی کوم. بچی ته وایي بچی ته چې ځو لکه قرباني وکړو. ښځه لاړ شه چاړې ځان سره واغېسته. د بیبي دا خیال و چې ته ګډ مډ باللی نو پړی ځان سره واغېسته. بچي ته وایي راځه بچی چې ځو. د غر نه هغې غاړه د قوم نه یې لرې کوي چې دلته څوک فریاد ونري، څوک راپسې را نه شي، چغې ونه وایي، د الله حکم کې ناراستی را نه شي. مینا ته یې ورسو. دلته کې شیطان راغی بیبي هاجرې له. تا ته پته لګي بیبي خاوند دې څه شو او زوی دې څه شو؟ وی لاړل قرباني کوي. هاي د خدای ساده ښځې قرباني کوي که ستا زوی لالی بویه ته چاړی بوت یوړو ورسره هغه پړی م یوړو زوی دی لالی. وی پلار بچه ته زوی لال کی بې وقوفه. شیطان د انسان په شکل کې راغلی. پلار بچه ته زوی لال کی. وی ستا خاوند خو چې ما ته الله ویلي دي، وی چې الله ورته ویلي دي یو زر دله دی لال کی. الله حکم د الله بچی دی، هغه هم د الله دی، بچی هم د الله. چې وی ډېره ښه مایوسه شو. راغ ابراهیم علیه السلام د انسان په شکل. بابا یو خبره درته کوم،
اسماعیل علیہ السلام اوس ولاړ دی دې خوا راشه ځان لیک وی ته څه کې دا بچی لالی وی یو وی د دې نه وبال د ګناه نه خبره چې بچی څوک لالی او شیطان ورته وی ما ته الله ویلي دي ګوره مه کوه قابیل چې دی نو هغه خپل لور مړ کړ تا ته پته ده نو څومره د خدای قهر او غضب پرې راغی نو ته خپل بچی لالی د خدای په قهر به اخته شي الله به در باندې قهر نازل کړي ابراهیم علیه السلام ورته وی قابیل کرور مړ کړی نو د خپل خواهش دپاره او د ښځې دپاره یې مړ کړی و ځکه زوی لالوم د الله د رضا دپاره یې لالوم لرې شه خبیثه ګوره سوچ پې وکړې ما پې سوچ کړی دی راغ اسماعیل علیه السلام بچی څه دی خیال دی پلار دې کم خوا راوستی قرباني کوي تا لالی پلار بچه ته زوی لال کي وایي ستا پلار خو چې ما ته خدای ویلي دي وایي چې خدای ورته ویلي نو زما غاړه دغه ذلیل شو کاڼي راواغېستل او په هغه شیطان یې غزارونه وکړل چې خدای دې بې خو باسه ځه اوس هغه ادم د الله خوښه شوه نن چې حاجیان مینا ته لاړ شي بل ورځ به ځي حاجیان نو د هغه ځای باندې درې غټ غټ سلي ولاړ دي نو چې څومره په لکونو حاجیان دي نو کاڼي د مزدلفې نه راوړي هغه شیطان په وو تیږو 3 ورځې ولي میدان ته یې راوست بچې یا بنی انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا ترى ما 3 شپې خوب ولید بچې الله ما ته حکم کوي چې دا بچې دی حلال کړه څه دی خیال دی زمونږ طالبان په موږ سوال کوي چې د الله وحی ونو د بچی نه ولې تپوس کو د بچی نه تپوس ځکه کوي چې معلومات وکړي چې بچې په رضا دی او که په زور به حلالو که په رضا دی د هغې جدا طریقه ده او که په زور چې د هغې جدا طریقه وکړم بل زما بچی زما تابعدار دی چې الله ته وښیمه چې ګورې بچې ما په زور نه دی حلال کړی بچې ورته څه وایي یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی ان شاء الله من الصابرین بابا چې الله راته څه حکم کړی دی فورا کوه او زما چغې او لاس ټکول او رپول خو څه کوي چې زما کش بام واونري زه به ډېر صبر وکړم تکړه شه بابا خوشحاله شو د خوشحالۍ نه سترګو کې اوښکې رالې وچړل ځکه ماشوم د 14 کالو بچی دی فلما بلغ معه السعی 14 کالو ته مفسرین وی ورسېد بچی ورته وی بابا یو وصیت کوم بس دا مې وره باقي د خوښه خپله ده یو وصیت خو مې دا دی چې چاړه ښه تېره کړه چې د الله په حکم کې دنه ګورې نه راستي را نه شي بابا دویم وصیت مې دا دی چې ما لالی نو زما مخ به ګورې لاندې کې هسې نه ګورې که زما سترګې او ستا سترګې یو بل ته مخامخ شو نو ما ته پته ده چې بیا ته ما نه شی لالولی د الله حکم کې به تاخیر راشي او دریم دا دی چې د ما لاس او خپې کلک وتړه ولې دې وخت کې خو به د لاس نه راپومه خو هسې نه زه بې اختیاره شم او لاس او خپې مې ورپول نو هسې نه چاړه کار ونه کړي ستا لاس خطا نه شي نو د الله حکم کې ناراستي را نه شي بابا څلورم وصیت مې دا چې دا کمیس رانه مخکې وباسه مخکې وباسه هسې نه چې وروسته وباسې وبشلېږي نو مور به مې وایي چې په زور یې لال کړی دی ګوره جامې یې شلېدلې دي نو مخکې وباسه او زما دا کمیس زما په وینو کې ولړه نو زما دا کمیس به زما مور ته یوسې او هغې ته به ووایې چې اسماعیل در باندې سلام وي او هغه د الله حکم ته په خپله خوښه پروت دی او دا د هغه کمیس دی دا د هغه نښه ده چې په روغ رمټه ایستی دی او که ته چرتم اسماعیل پسې خفه کېږې نو دا وینې لږه پودې ته نیسه بویمه په دې به دې خپله تسلي کېږي ډېره ښه ده کلکې وتړه وجود یې ورته ښکاره کړه الاوړه یې سملو چاړې را واغېشته زور ورکوي چاړه کار نه کوي وی بابا سترګې ځان له وتړه سما په دې وجود چې ستا نظر لګي ستا لاس نه کوي لاس تېره پي بچې داسې به وکړم سترګې وتړلې او چاړه ښه تېره کا بیا زور ورکوي کار نه کوي بابا چاړه تېره کا که نه بابا ته جوړ سترګې دې پټې دي لاوړې را کاږې څه نه بچې سمه را کاږم خو کار نه کوي چاړه یې اوچته کړه د زور باندې ځمکې له راوبروله چاړه ورته الله ګویا کړه علما لیکي ای خلیل ستا ومنم او که د رب جلیل ومنم ته وی پرې کول کوه رب جلیل وایي چې ګورې پام کوه چې لا تقطع قطع نه کړې پرې نه کړې ستا ومنم که د هغه ومنم او چې زور ورکوي هغه ځای نه جبریل علیه السلام را روان دی وی الله اکبر الله اکبر الله ډېر لوی دی
الله د زور او د طاقت مقابله څوک نشي ورکولی. اسماعیل علیه السلام په جوش کې راغی او دا بره نه خو آواز شو لا اله الا الله والله اکبر، الله له شریک نشته، واقعي چې الله ډېر لوی دی. ابراهیم علیه السلام پوه شو چې زمونږ قرباني الله قبوله کړه، الله اکبر ولله الحمد، الله ډېر لوی دی او الله له ثنا ده. ګډ د جنت نه راورسو هغه ګډ چې حابیل قرباني کړی و الله په جنت کې یو لوی ګډ یې جوړ کړی، هغه ورته سمله والله یفدیناه بذبح عظیم، هغه ګډ حلال ذبح. ابراهیم علیه السلام له دومره اجر په رب العالمین ورکړه لکه سړی چې خپل بچی د الله په نوم قربان کړي، هغه خپل وسوکه کړه، ګډ حلال شو، بچی هم خدای بچ کړ، قرباني مو شوه. هغه قرباني تر قیامته پورې رب العالمین په غنیانو په مالدارانو لازمه کړې. غوښې د مکې فقراو خوړې، ښکرانې د نبي علیه السلام د زمانې پورې د عبدالله ابن زبیر د زمانې پورې په بیت الله کې ویزان دي. هغه موږ چې اوس کومه قرباني کوو دا هغه قرباني ده. باقي واقعیت به راته انشاءالله آینده جمعه کې وویم، خو د قربانۍ متعلق یو څو خبرې وو. قرباني په غني مالدار سړي واجبه ده. هغه انسان چې هغه د 19 تولو سرو زرو مالکي یا د 250 تولو سپینو زرو چاندې مالکي او یا د 250 تولو چاندې قیمتي تقریبا د زمانه کې 6,000 روپو ته رسیږي، دا نقدیتي وسره. او که یو سړي سره د 19 تولو سرو زرو نه سره زر کم دي نو قرباني په واجب نه ده، مگر که وسره بل نصاب شته، نقد پیسې وسره شته 1,000 2,000 3,000 روپے، نو بیا که یو توله سره زري نو ګورې بیا هم پې قرباني کېږي، بیا به هغه سره زر قیمت کې نو چې قیمت یې کې خو 10,000 روپو ته رسېږي. یا که د یو سړي 2 کوره دي، یو کور کې دی اوسېږي او بل کور د ده د حاجت نه زیاتي دی او د هغې قیمت 6,000 روپو ته رسېږي، په هغه هم قرباني واجبه ده. یا د یو سړي دومره ځمکه وي چې د ده او د ده د بچو پکې ښه برابر ګزاره کېږي، ادنا ګزاره چې څه ته وایي، خواهشات کې نه خو د په پسپوره ډوډۍ هم ګزاره کېږي، دومره یې ځمکه ردې به هم قرباني کوي. قرباني په کم څاروي کېږي؟ ګورې که چا کره د ضرورت د سامان نه زیات دومره سامان و چې هغې قیمت هم 6,000 ته رسېږي، په هغه هم قرباني واجبه ده. چا کره چې ټي وي دی، د ټي وي قیمت نن سبا به څونه د دې مردار، دا به 6,000 نه خو به زیات وي که نه، دې نه به زیات وي. نو چې دا بلا چا کوي نو دا د ضرورت نه زیات شي، د قرباني په بالکل واجبه ده. چې ما کره خو ما سره خو نقد څه نشته، چې نقد نشته دغه مصیبت خرڅ که کنه، قرباني پې وکړه کنه. چا سره ټوپک دی، یو ټوپک د ضرورت ته یو بس، د یو ټوپک نه زیات د بل ټوپک قیمت ولګوه، که هغه قیمت 6,000 ته ورسېد دا قرباني در باندې واجبه ده، خرڅ یې که یو د ضرورت دی. چا کره څاروي دی، لنګه د ضرورت ته خیر دی، د زمیندار قلبه د ضرورت ته خیر دی، خو چې زمینداري پې کوي. سنډی د ضرورت ته خیر دی، خو که دې نه زیات څاروي ورسره وي، د ضرورت نه زیات او قیمت 6,000 ته ورسېد، قرباني پې واجب ده. بعضې زنانو جامې دي، ګورې کافي قیمتي جامې، یو جوړه 2 جوړې د ضرورت دي، دا زیاتي جامې قیمت کا که قیمت یې دغه 250 تولو سپینو زرو 6,000 روپو ته مثلا برابر شو نو قرباني پې واجب ده. په کم څاروي به کوي؟ په ګډ چیلي، ګډه چیلې، غوا میخه، اوښ په دې قرباني کېږي. غوا میخه را 2 کالو چې وي قرباني پې کېږي، که د 2 کالو نه عمر کمی پې قرباني نه کېږي، او چې 2 کالو ته ورسېږي که غاښې کړي کې غاښ نه کړي قرباني پې کېږي. غاښ ته مه ګوره غاښې کړي دي که نه، نه عمر ته یې ګوره، چې عمر 2 کاله ته ورسېږي د سخی یا د کټۍ یا د سخي یا د کټي نو بس قرباني پې کېږي. او اوښ 5 کالو چې ته ورسې قرباني پې کېږي، او ګډ او چیلی چې د کالي قرباني پې کېږي، چې د کال نه کمی بیا پې نه کېږي. علما لیکي چې لمور ګډ، حدیث کې دغسې دي، لمور ګډ، لم والا ګډ چې هغه د 6 میاشت وي، خو یاره سروبي چې په کال د کال په سترګو ورته ګورې د کال په نظر راځي، نو د لمور ګډ بیا به د 6 میاشتو په هغې کېږي. او چې لمور ګډ نه یا ټپي نو بیا په ګډه چیلی کې 1 کال عمر شرط دی. کې به کله قرباني وخت یې څه دی؟ وخت یې د اختر د ورځې نه شروع کېږي تر د اختر د 3مې ورځې د نور پرېوتو پورې، خو چې کوم ځای کې د اختر مونځ کېږي لکه خاریه کې د اختر د مانځه نه مخکې قرباني بالکل نه رسوي،
یو صحابي کړی وه، نبی علیہ السلام مبارک ورته دوباره وکړه، وی ستا هغه قرباني خو هسې غوښې دې وکړې نو د اختر د مانځه نه پس به قرباني کې، او چې کوم دی د اختر مونځ نه کېږي لکه بانډو میرو کې، نو هلته د اختر د مانځه نه مخکې هم قرباني کولی شي. 3 ورځو کې په لومبۍ ورځ وکړه، دا بهتر ده، کني په 2 وکړه، کني په 3 وکړه. 3 ورځ نر پرېوتو نه پس بیا ختم. د شپې هم قرباني کولی شي خو مکروهه ده، ځکه سړي ته پته نه لګي اکثر رګ مګ نه خطا شي. د شپې کولی شي مکروهه ده، نو د ورځې کوه قرباني. او چې بیا کله په کم څاروي، هغه څاروي چې هغه ګورې روغ سالم څاروي وي، سرب څاروي وي، د هغې ثواب ډېر زیات دی. ګډ او چیلي کې یو کس به قرباني پې کوي، 2 او 3 پکې نشي شریکېدی، او په غوا کې او په میخه کې 9 کسان شریکېدی شي. 9 کسان نیت به خالص د الله د رضا کې چې الله خوشحاله کم، الله راضي شي. نو په دې 9 کسو کې یو کس قرآن حکیم کې الله فرمایي ابراهیم علیہ السلام ته قد صدقت الرؤیا انا كذلك نجزي المحسنین. بس تا د خوب چې کوم مقصدو چې هغه د الله تعالی تابعداري و هغه دې پوره کړه، او کوم سړی چې په سچا فرشتونی د رب العالمین عبادت کوي هغې له موږ دغه بدل ورکو چې قرباني دی الله منظوره کړو، بچی دی الله بچ کړو. حضرت اسماعیل علیہ السلام واپس راغی د خپل مور سره، ابراهیم علیہ السلام لاړ شام ته د خپل بیبي حضرت سارې رضی الله تعالی عنها سره. او ما درته ویلو چې کله کله به ابراهیم علیہ السلام راته او د دې بیبي او د خپل معشوم بچی اسماعیل علیہ السلام حالات نه به ځان خبرو، دلته به دیرو سموده به هلته او سموده به دلته. دا الله پکې ډېر لوی راز او ډېر لوی حکمت و. غټ حکمت پکې د الله دو چې هغه شام کې هم په یو کور جوړاو، هغې ته بیت المقدس وی، او دلته به هم په یو کور جوړو چې هغې ته بیت الله وی. دې کې د الله دا غټ حکمت و. یو ځل ما درته ویلو چې اسماعیل علیہ السلام دلته و، نو یو جرهم قبیله راله، او هغه د جرهم قبیله د اسماعیل علیہ السلام سره دلته دیره شوه. اسماعیل علیہ السلام په دغه قوم کې بیا ښځه وکړه، بیبي یې پکې وکړله، او هغه مور حضرت هاجره رضی الله عنها بیا هلته وفات شوه د 4.5 کالو په عمر کې. کم وخت چې مور وفات کېده عمر یې د 4.5 کالو بیبي هاجره، او د اسماعیل علیہ السلام عمر دغه وخت کې 20 کالو تقریبا. هغه بیبي هاجره د اسماعیل علیہ السلام دا بیبي د بیت الله په خوا کې چې کم تنن سبا حتویم وی، د بیت الله شریف د ناوې لاندې د میزاب رحمت لاندې هلته کې دفن ده. خو چې دا مور وفات کېده نو د اسماعیل علیہ السلام واده شوی و. پلار یې راغی ابراهیم علیہ السلام، ما خو تاسو ته وی چې کله کله به راته د خپل بچی حالت به غشته، دلته به هم دیرو. داسې وخت کې دی راغی اتفاقا چې اسماعیل علیہ السلام نو بهر ہوتے ہو، چې کور ته راغی دروازه وډه بولا، یو زنانه ورته آواز ورکړه څوک یې؟ وی د اسماعیل میلمه یم. څه شو؟ وی خو تللی دی بهر چکر لګی ښکار کوي. وی ښه ته څوک یې؟ وی د هغه میلمه یم. ابراهیم علیہ السلام دی تپوس کئی ته دې کور کې څوک یې؟ وی زما خاوند دی اسماعیل علیہ السلام، دی په دې قوم کې ما سره واده شوی دی.
او د ښځې د ابراهیم علیه السلام باندې ډېره لویه بې پروایي وکړه. ځکه چې میلمه د چا راشي نو که سړی په کور کې نه د کور خاوندان هر څوک چې د چای دې زمانه کې یا د ډوډۍ یا د خوراک یا د شپې ست یا د میلمه چې کوم خدمت یې هغه خو د ګاونډیانو په لاسم کېږي. اس پروا ونه ساتله. او ابراهیم علیه السلام ځانم ورته ونه خو صرف دا تپوس یې وکړو چې حالت هم څنګه دی؟ وی ډېر خراب دی، ډېر بد حالم دی، د خوراک سکاک درک نه لګي او ډېر په بد روز یو. حالانکه ښه نعمتونه وو خو د هغې ډېره غټه ناشکري وکړه. ابراهیم علیه السلام ورته دا یو ټکي وویل نورې خبرې پرېږده خو چې خاوند دې راشي نو ورته ووایه چې د دروازې لا چوکاټ دې بدل کړه. نورې خبرې پرېږده. څه موده یې تېره کړه ځکه دغه دی خو بیت الله و. هغه ته پته وه ابراهیم علیه السلام ته چې دلته کې د الله یو کور دی د هغې بنیادونه دي چې کله ته دعا کړې و که نه ربنا اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم. الله ما د خپل بچی د هغه عزتمن کور خوا کې پرېښودل. علما لیکي چې ابراهیم علیه السلام ته الله خولی وه چې دلته یو کور دی، اگر چې اوس وران شوی دی آبادي نشته یو کور شته. نو دیره اوسه موده هلته کې یو اسماعیل علیه السلام رانغې واپس لاړ شام ته. څه موده پس بیا راغی ابراهیم علیه السلام د خپل بچي د ملاقات دپاره چې راغی. خو چې ابراهیم علیه السلام لاړ نو اسماعیل علیه السلام راغی. ښځې نه یې تپوس وکړه ښه دی څوک میلمه خو نو راغلی په دې اثارو باندې پیش شو. الله خبر که د قدیم وروستو پیغمبر جوړېدو والا دی. یو بوډا بابا راغلی سپین ګیري څنګه شکل یې و یاره دا نمونه شکل یې و. ښځې تاسو د ډوډۍ موډۍ ست د شپې یاره بس ما خو څه تپوس ته ونه کړ. دغه میدان کې څه موده څو شپې دیره و بیا لاړ. تا ورته څه ووې؟ وی بس ما نه تپوس وکړو حالات هم څنګه دي نو ما ورته چې حال هم ټیک نه دی. څه سوال جواب خو یې درته نه دی پرېښی. وی دا سوال جواب یې راته پرېښی دی چې د دروازې د چوکاټ ته بدل کړه. وی ښځې څه غلطي دې کړې ده دا خو زما پلار و حضرت ابراهیم علیه السلام هغه جلیل القدر پیغمبر چا چې د نمرود سره مقابله وکړه، چا باندې چې الله اور ګل ګلزار کړ، چا چې وطن او ارض د الله دپاره پرېښودل، چا ته چې الله زما قرباني پرېښې وه او بیا زه الله بچ کړم. دا دې څه غلطي کړې ده؟ میلمستیا خو دې کم از کم ورکړې وه، دلته ډېره کړې به دې عزت به دې وله کړی و او ډېره غټه ناشکري دې کړې ده. څه شی ستا کم دی؟ ډوډۍ دې کمه ده، خوراک دې کم دی، جامه دې کمه ده، کوټه دې نشته. دا دې څه ویلي دي؟ زما پلار در باندې پوه شو ما ته چې دا کم حکم کړی چې چوکاټ بدل کړه د هغې دا مطلب دی چې دا ښځه پرېږده. بس زما د پلار حکم دی، زما پلار پیغمبر دی، زه د نن نه ما ته پرېښودې تا ځان سره نوره نه ساتم. علما دلته معلوموي یو څو خبرې یو څو مسلې دې نه معلوموي. یو خدا چې ناشکري به قطعا د الله په نعمت نه کې. بعضې خلک یې ښه روزګار به برابري او ښه ګټه به کوي. که ته دې تپوس وکړې چې لکه کاروبار دې څنګه دی؟ یاره ډېر ښه شی نه ښه نه دی جي. ته پوهېږې څوک دې څه غواړي یا څوک دې غلا کوي جي ښه نه دی. نو چې دا څوک هم دا ټکي وایي چې ښه نه دی ښه نه دی نو د ده اخره روز خرابوي بیا. او چې څوک وایي چې الحمدلله ګوره د الله حمد شکر دی د الله فضل دی خدای ډوډۍ را کوي او چاله په دې خپل روزګار کې الله ډوډۍ ورکوي نو رب العالمین د ده د شکرې قدر کوي. الله ورته د رزق نور هم زیاتوي. چرته به هم دا نه وی دکان کې زمینداری کې تجارت کې نوکری کې هر روزګار کې دی څوک درنه تپوس وکړي حال دې څنګه دی؟ وی شکر دی الحمدلله. ولې حال کې څه چل دی؟ هر سړی دې شکر دی خدای بړستن تولی ورکړی دی پکې سملي که مالدار دی او که غریب دی. دغه نوړی ډوډۍ مالدار هم خوري غریب هم خوري. به چرګ پولو سره خوري او ته ساک پیتي سره خوري که نه.
او دغه جامه هغه مغوندي ته مغوندي بلک ښه جامه غوندي لکه د جمعې ګرمه به یو ته به لکه عامه جامه غوندي. نو الله تعالی د چا انتظام نه دی کړی، د هر چا رب العالمین گزاره حال انتظام کړی دی. دا به قطعا نه وی حال خراب دی او درک نه لګي، بلکې حدیث پاک کې راځي که یو سړی د مریض تپوس ته لاړ شي او تپوس ته وکړي چې څنګه علي به ورته وایي چې الحمدلله خیمه. ای دا نه وایي چې نه یاره ډېر مې حالت خراب دی او ډېر خراب یم او بس ډېر دغه نه 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 الحمدلله تکلیف خو شته خو د الحمدلله اوس هم د الله فضل دی. په دې فرشتې آمین وایي. چرته به هم دا نه وایي چې حال خراب دی او درک نه لګي. ناشکري وکړه، ناشکري د میلمه قدر یې ونه کوه. هغه میلمه چې هغه ابراهیم علیه السلام غوندې میلمه و د هغه قدر یې ونه کوه. بله مسله هم ترې چې د میلمه به قدر کې عزت به کې خیال به ساتې. او بله مسله هم ترې دا معلومیږي چې پلار مور سړی ته ووایي چې دا ښځه دې پرېږده. علما وایي چې ډېرې سوچ وکړي چې پلار یې په حقه دی او که ښځه په حقه ده. نو که ښځه په حقه نه او پلار او مور په حقه نو د پلار د مور خبره او بیا منې. او که نه پلار یې لږ دماغ تیزي یا د مور یې مازغه تیزي او دا هغې په ناجایزه وي او دا ښځه په جایز وي نو بیا د ښځه نه پرېږدي د مور او پلار دپاره. یو حدیث پاک کې هم دا راځي وایي که مور او پلار ته حکم هم وکړي چې دا ښځه طلاق ورکړو د مور او پلار خبره به منې بالکل. لیکن محدثین د حدیث شرح کې بیا لیکي چې دا چونکې هغه مور او پلار مراد دي چې هغې په حق او نقصان د ښځې وي او د دې مور او پلار او د دې ښځې منځ کې ګزاره نه کېږي. او که دا ښځه ساتي نو دا بچی د مور او پلار نه عاق کېږي، نافرمان کېږي د دې ښځې د وجې نه. دا ښځه ټیک نه ده نو بیا د مور او پلار خبره منه. او که ښځه ټیکي هسې مور غوسې اخېستي پلار غوسې اخېستي نو بیا وله جوړ او که دې ښځې مور او پلار لا بهر کیف وي بس هغه چوکاټ دی او ما ته حکم دی د پلار په مخه دی ښه بله ښځې وکړه. څه موده پس بیا ابراهیم علیه السلام راغی اتفاقا چې بیا راغی بیا ابراهیم اسماعیل علیه السلام بیا په کور کې نو تپوس یې وکړه د ښځې نه ته څوک یې؟ وایي زه د کور مالک یم. دا کور خو د اسماعیل دی که نه؟ وایي د ما خاوند دی. څنګه هم حال تېرېږي؟ وایي الحمدلله ډېر مزېدار. خوراک څه خورئ؟ وایي غوښې خورو. د ښکار غوښې خورو. اوس به هم خاوند تللی دی ښه جامه ښه ډوډۍ او بیا د الله عبادت هم ورسره کوو. وی نه حال کې څه فرق هم نشته. وی نه نه مونږ ډېر خوشحاله یو. زما ډېر ښه خاوند دی، ډېر ښه د الله تابعدار دی، منځونه کوي، خلکو ته د نیکۍ خبرې کوي. مونږ هم کور کې خپل منځونه کوو، خپله ډوډۍ او الحمدلله حالت ډېر مزېدار دی. ته څوک یې؟ وی د میلمه یم، د بهر نه راغلي ښه مضبوطه میلمستیا وله ورکړه. بابا هر څو ورځې چې ته دلته یې زمونږ میلمه به مونږ به ستا احترام کوو، ستا قدر به کوو، ستا عزت به کوو. ډېر لوی عزت یې د ابراهیم علیه السلام وکړو. اصل کې ابراهیم علیه السلام په خپل هم ډېر مهمان نواز وګورئ. بې میلمه به د ډوډۍ نه خوړه قطعا. واقعاتو کې راځي چې بار به ولاړو چې په لاره به څوک ته لکه دې خوا راشه کوم ځای په لاره مسافر را ډوډۍ دې خوړلی نه راځه هله شم کینسل به کېنو. یو بوډا بابا یو ځل په لاره باندې روان و ابراهیم علیه السلام نه بټه ونیو. بابا ډوډۍ دې خوړلې ده؟ نه نه مې ده خوړلې. راځه ما میلمه شه. ډېره ښه چې کور ته یې بوته ډوډۍ وله راوویسته ډوډۍ وخوړه. ابراهیم علیه السلام هم مړ شو، بوډا بابا میلمه هم مړ شو. ابراهیم علیه السلام ورته وایي چې میلمه ډوډۍ تا م وخوړه او ما م وخوړه. د هغې الله شکریه اوس ادا کا چې کوم الله مونږ له دا رزق راکه ډوډۍ راله راکړه. هغه الله چې وحده لا شریک له یو دی شریک وله نشته. د هغه شکریه ادا کا. پکار هم دا ده چې ډوډۍ سړی وخوري که نه الحمدلله دې ووایي. د الله ثنا دی ادا کړي، صفت د الله دې وکړي. بوډا غوسه شو. وی کم خدای کم الله چې یو دی مونږ له رزق راکړی دی د هغه شکریه ادا کړم. ابراهیم علیه السلام ورته وی او وی ده خو یو خدای نه منم دا وحده لا شریک. دا څوک دی؟ زما خو په کور کې ما ځان له یو معبود ساتلی دی، یو خدای او د هغه عبادت کوم. د کاڼي بوتې ځان له ساتلی ما خو ځان له کور کې یو خدای ساتلی دی او شپه ورځ د هغه عبادت کوم. زه خو بل خدای نه پیژنم. یو خدای څه ته وایي؟ شریک نشته الله له نه نه منم.
ما سره یو خدای شته. ابراهیم علیه السلام له غصه ورله چې خدای دې بې خوباسه ما خو ستا مېلمه کړې ډوډۍ مې در باندې وخوړه ته الله یو نه منې چې الله دې بوت ساتلی دی پاسه وی که زه خبر وی چې ستا دا عقیده را د کفر ما به در باندې نوړی ډوډۍ م نه وخوړلې وځه خبیثه په مخه یې کړه وډی وویسته خو چې څنګه وویسته حضرت جبریل علیه السلام الله راولېږي ابراهیم څه دی وکړل یاره دا یو مېلمه بوډا راغلی و مې ډېر قدر وکړ ډېر عزت مې وکړ چې مې شکریه د الله ادا کړه هغه وی الله څه ته وایي زه خو یو خدای نه منم زما خو ځان له یو خدای په کور کې شته ومې راټو مې شاړه یاره افسوس چې ما ته مخکې نه پته وي چې د نوړی ډوډۍ مې پرې نه وخوړلې وی ښه الله خو زه راولېږلم چې ډېر بد دی وکړل ډېر بد دی وکړل دا سړی زه پېژنم دا بوډا که نه 100 کالو نه زیات عمر یې دی او ماغه د کفر عبادت کوي او د شرک عبادت کوي ما خو یو ورځ هم په د ډوډۍ بنده نه کړه سره د دې کفر او شرک او سره د دې خبرو زه ډوډۍ ورکوم او تا نه نو شړه دا دې څه وکړل کافر له خو دنیا کې ډوډۍ ورکوم آخرت کې بیا نه ورکوم کافر له خو دنیا کې زه ښه روزي ورکوم ښه رزق ورکوم دا یاد وساتئ کافران چې دا نیکۍ کوي که نه دا ښه عمل چې کوي نیکي خو ورته نه وایي دا ښه عمل خلقو سره خندا خوندي کوي لارې جوړوي پل جوړوي ښه اخلاق پیسې یو بل له قرض ورکوي نبی علیہ السلام فرمایي بلکې قرآن وایي چې الله تعالی د دې د ښه عمل اجر دی له په دنیا کې ورکوي دنیا کې ښه ډوډۍ ورکوي ښه بنګله ورکوي ښه عیش و عشرت اخرت بیا تباہ و بربادي هغه غرق کی غرق نو الله وایي چې ابراهیم علیه السلام ته ووایه چې سره د کفر د ډوډۍ ورکوم ښه ډوډۍ والا ورکوم دی بوډاله کافر دی د ما شکریه نه ادا کوي ما نه مني بیا هم ډوډۍ ورکوم ما له شریک ګڼي بیا هم ډوډۍ ورکوم یو ورځ د مېلمه که نو داسې د مېلمه څوک بېزتي کوي لکه تا چې بېزتي وکړه نه به ورکړل ډوډۍ که نه ما ته به دې پرېښود ما به ډوډۍ ورکړې وه مېلمه بېزتي دې وکړله ډوډۍ دې ورکړه بېزتي دې ولا وکړه دې شله بس ابراهیم علیه السلام پوه شو چې واقعي ډوډۍ خو مې پرېښوړه که هغه الله نه مني خو ما خو به ته نصیحت به کړی و که نه یو مننې مننو خبره خلاصه وه ما پې څه زور و دا خو واقعي دنیا کې کافر له الله روزي ورکوي ما پې یو نوړی خوړو بیا پې د هغې اثباتنه وکړو په مخه مې که زر ورپسې پاسېد په لاره کې روان و را پیدا یې که بابا لږ ودرېږه معافي غواړم ښه ما ستا بېزتي وکړه معافي غواړم بیا به داسې نه کومه سره د دې عمل چې دا ته کم کې او دا ستا کم عقیده را بیا هم دله رب العالمین روزي در کوي نو چې الله روزي در کوي او زما د کورم الله روزي در کړه زما څه کار دی چې تا باندې هغه روزي بندو سړی وتې ته یې څوک ته خو ډېر ښه سړی ته یې څوک ابراهیم علیه السلام ورته خپل ځان زه ابراهیم یم د الله پیغمبر یم او ستا تا چې خدای یاد کړه دا څوک دی بابا ورته وایي دا هغه وحده لا شریک هغه الله دی چې یو دی او زما عقیده ده چې شریک نه لري ستا چې خپل حق کومه عقیده یې نو وایي نه نه بس زه پوه شوم شابه دغه کلمه دې ما ته ښایه هغه بوډا د ابراهیم علیه السلام د هغه خو اخلاقو د برکت رب العالمین مسلمان کړ مهمان نواز ابراهیم علیه السلام قحط راغلی او په علاقه کې ډېر زبردست د ابراهیم علیه السلام امتیان هم ډېر خلک مسلمانان خلکو به هم ورته وایي چې دعا کوه چې الله دا قحط ختم کړي د خو میلمانه ډېرو تفسیر خازن دا واقع لیکلی ده چې یو ځل د یو دوست چې د بل کلي کې هغه یو خادم ولېږه بوجۍ وله ورکړه چې دا یو څه زما هغه دوست ده دې کې ته وړه راوړه ځکه چې زما میلمانه ډېر دی او د ډوډۍ درک نه لګي قرض وړه ترې راوړه خادم لاړه هغه د ابراهیم علیه السلام هغه دوست له څه کې ابراهیم علیه السلام دا بوجۍ را کړې ده او تاله راغلی ما دې کې وړه راله راکړه چې ابراهیم علیه السلام له یو څه هغه غصه شو چې ګوره ابراهیم علیه السلام ته مونږ وایو چې د الله نه سوال وکړه چې رب العالمین قحط ختم کی بارانونه وشي غلبه ډېره شي نو هغه هم د الله نه سوال نه کوي نو دلته هم نشته وړه کم دي بوجۍ ته یې اخېستې او د ډېرې غصې نه هغه د شګو ډکه کړې ده د شګو وی دا یو څه ابراهیم علیه السلام له وایي چې دغه شی راله راکړه ابه پوه شي چې وطن خو ټول شګې شګې دی وړه خو هلته هم نشته ممکن نه که د الله دربار کې پیغمبر دې سوال وکړي چې خدای پاک قحط ختم کړي او فرخسالي راولي سړی راغی او هغه بوجۍ چې ده نو هغې د ابراهیم علیه السلام کور کې وغورځوله او راغی ابراهیم علیه السلام ته وی راودړل اوړه وی نه وی ولې وی هلته م صیب قاتو تش رالم خو هغه دوست صیب ډېر غصه شو او د غصې نه هغه بوجۍ ماله د شګو نه ډکه کړه د شګو نه وی چې دا ولې یو څه
موږ د خپل پیغمبر ته وایو منت ورته کوو چې الله ته سوال وکړه زاري وکړه چې الله باران وکړي نو دی نه کوي دغه شګې دي بل څه شی نشته. ابراهیم علیه السلام راغی کور ته چې کور ته راغی اتفاقا میلمانه مور سره دي خدای دې میلمنو ته به زه څه کوم اوس خلق خو بلدو کور ته ورغی د ډوډو ټپار خېږي اوړه پخېږي ښځې ته وایي ښځې دا اوړه کم دی دا ډوډۍ د کمې دي وی دا ستا هغه دوست بوجۍ کې اوړه را لېږلي دي که نه کم یو دوست سار تا هغه سړی وله نو لېږلی وی کم د بوجۍ وی دغه څه اوړه مې دې پاخه کړل او څه دا دې پراته چې بوجۍ وکړه د اوړو ډکو الله اکبر الله ذاته ګوره د میلمه دا میلمستیا خو دا رزق خو یره واقعي دا روزي رسان څوک دی نه الله دی شګې وله خدای ګوره په اوړو بدلې کړي وی دا ستا هغه دوست وی نه ښځې دا زما هغې دوست نه دی را لېږلي هغې خلیل عربی کې خلیل دوست ته وایي دا زما هغه بل خلیل ذات را لېږلي دي هغه خو شګې را لېږلې دا ما له خدای هغه شګې په اوړو بدلې کړي دي میلمه باندې چې ډوډۍ وخورې دا رزق وله تا ورنه که دا وله الله ورکه دا رزق یې تا سره لیکلی او ستا ردې درستخانه ستا د شکور دا ډوډۍ هغه چې وخوړه دا الله لیکلی وه ستا دا سمسۍ خوروا او دا نوړی غوښه دا رب العالمین لیکلی وه چې دا به هم دا میلمه خوري ابراهیم علیه السلام خو مهمان نوازه نو ډېر زیات خوشحاله شو چې ووین ګور مې هم ډېره مهمان نوازه ده او زه مې ډېر قدر وکړو زه مې ډېر عزت وکړو بلکې راځي په احادیثو کې بابا ته لږ خفه کېږه مه زه دا سر دی ته لږ غوندې ووینځم وبې ورله ګرمې کړو د ابراهیم علیه السلام له ویښته ووینځل پېژنې نه چې دا مسخر دی دا خو څوک مشر دی بابا به نو میلمه دی نو خوشبویي به پورې کړله بابا دا څادر دې راکړه چې دا درله پاک کم ووینځم ډېر خوشحاله شو وی بس داسې کار دی چې خاوند دې راشي نو ورته وایه چې دا چوکاټ دې برقرار وساته دا مه بدلوه ښه دی لاړو چې دی کې ابراهیم اسماعیل علیه السلام راغی ښځې څه اپوی شو بوی پې ولګېد خوشبویي څوک میلمه خو نو راغلی یو بابا راغلی و ډېر ښه سړی و څنګه نمونه سړی وی دا نمونه سړی و تا ته څه ووې تا ورته څه ووې بس وي ما نه د تپوس د حالات وکړو ما ورته ووي چې حال الحمدلله ډېر ښه دی ډېر خوشحاله یو غوښې خورو او ښه شکر دی هر څه شته او بیا مې وله سر ووینځه جامې مې ورله خشته ووینځلې خوشبویي مې ورته پورې کړه چې څو ورځې دلته میلمه و مې ډېر عزت او قدر وکړه تا ته څه ووې بیا وی چې ته نو ما ته بیا ووایي چې خاوند ته دې وایي چې دا چوکاټ برقرار وساته دا چوکاټ مه بدلوه وایي ښه ښځې دا زما پلار و ابراهیم علیه السلام خلکو پېژنده چې دا څوک دی او څوک نه دی دا زما پلار او ته ډېر عزت وکړو ډېر قدر تا وله وکړو ته نه ډېر عزت خوشحاله دی او دا چوکاټ دی ستا متعلق یې راته وایي چې دا چوکاټ دی برقرار ساته بدلوه ما مطلب دا چې دا ښځه ځان سره وساته د هغې ښځې نه الله ابراهیم اسماعیل علیه السلام له بله بچي م ورکړل څه موده پس بیا ابراهیم علیه السلام راغی چې راغی دا زوی اسماعیل علیه السلام ولاړ دی چې پلار یې ولید ور منډه کړې په تندي یو بل خپل کړ ورته غاړه وتل ځان ته یې رانږدې کړ بابا دوه ځله ته راغلی و زه نو ما دې وخت کې د اسماعیل علیه السلام عمر 13 کاله دی بچې زه خو الله یو بلې خبرې در رالیږلې وایه بابا دلته د الله یو کور دی هغه جوړول غواړي ته امداد کې را سره بابا دا خدای کور به څنګه امداد نه کوو بس ته به تیږې راوړې د دې غرونو نه زه به آبادي کومه چې د الله دا کور جوړ کو قرآن حکیم کې الله فرمایي وإذ بوأنا لإبراهیم مکان البیت ځای ورته مونږ وښو برابر کور ته دا ځای دی دا هغه ځای دی چې د نوح علیه السلام په سیلاب کې روان شوی دی دلته جوړ کا نو بیت الله صاحب جوړ کو هغه حجر اسود په جبل ابي قبیس کې الله امانت خو له راوړ ورته ای پکې کې خو ده چې کله بیت الله تیار شو نو دعا کوي اسماعیل علیه السلام به خټه راوړله او کاڼي به یې راوړل ابراهیم علیه السلام په خپله ګلکاري کوله هغه یې لګول بیت الله مبارک جوړ شو اوس دعا کوي نو څه وایي وإذ يرفع ابراهیم القواعد من البيت واسماعیل دا کار یې کو نو دا دعا یې کوله خو علما وایي چې دا کله فارغ شو دعا کړې ده ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم یا الله د عبادت زمون قبول کی خدایا توریدون کی ذات او زمون په حال خبردار ابراهیم علیه السلام لومبه دا سوال وکړو عبادت نه پس اسماعیل علیه السلام په امین وای د دواړو هغه دعا او د اسماعیل هم امین ته الله دعا وای یا الله د عبادت هم قبول کی
لا ول خدا دعا کوي. بیا سوي دا نه وایي چې مال دولت راکو پیسې راکا، نه، ربنا وجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا امه مسلمه لك وارنا مناسکنا انك انت التواب الرحیم. یا الله مونږ د ځان تابعدار جوړ کړه، تابعدار پروردگار، چار وخته تابعدار یو. او پروردگار زمونږ په بچو کې هم داسې یو ډله پیدا کړه چې هغه ستا هر وخت تابعدار وي. یا الله مونږ ته د عبادت چلو خایا. ډېر زور اور ذات دی، د حکمت ذات دی. اور پسې درېمه دعا څه کوي؟ ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم انك انت العزيز الحكيم. الله زما په دې اولاد کې یو پیغمبرم پیدا کړ، ځکه سبا نیم اسماعیل علیه السلام نی، نو دا قیدره چې سموده پس دا خلق بیا گمراهان کېږي، د پیغمبر خبره تیری شي، نو بل پیغمبر ولر راولېږه. داسې پیغمبر چې ستا قرستا کتاب وته ښیي، د حکمت خبرې وته ښیي، د ګناه او د کفر نه پاک کی. نبی علیہ السلام فرمایي د خپل نیکه ابراهیم علیہ السلام دعا ما چې دا الله قبول، هغه دعا قبول کړه، تا دعا وکړه، بیت الله جوړ شو. اوس الله وته وی خلکو ته یو आवाज وکړه، واذن فی الناس بالحج یاتوک رجالا وعلى كل ضامر یاتین من كل فج عمیق. پاسو د جبل ابي قبیس تورسه ودرېګو आवाज وکړه خلکو ته چې خلک حج لراځي. الله خلقو ته څنګه आवाज وکم؟ دا خلق د بیت الله خوا کې دا جرهم قبیله نه سدي ته وای مکنه وینا आवाज وکړ ټولي دنیا ته بس आवाज رسیږي. الله دنیا ته وی دا بزره سوما چې په دنیا کې څومره مخلوق دی او د مومن په ګېډو کې دی او روحونو کې دی، ټول روحونو ته د आवाज رسوم، دا په رسول په ما دي، او ته आवाज وکړه. आवाज یو که خلقو ته اے خلق حج لراځي، هغه आवाज الله د انسانانو روحونو ته ورسو. خلق روحونو आवाज کړی دی لبیک. کم روح چې لبیک ویلې دی خو زیبا، چا چې نه ویلې نه بځي، که چا دوه ځله ویلې دی، درې ځله ویلې درې ځله بځي، هغه आवाज الله ورسو. دا د ابراهیم علیه السلام او اسماعیل علیه السلام په شریکه د بیت الله جوړ کړ. او الته ول الله بل زوی ابراهیم علیه السلام لور ک اسحاق علیه السلام. فرشتي راځي د لوط علیه السلام قوم تبا کوي، چې راځي د ابراهیم علیه السلام ول دعوت او د خشته خیلال کو چې هغه وست فرشتو انسانانو په شکل کې ګوتې نه ورولي. ابراهیم علیه السلام او یریده ځکه چې دشمن بچا کړه راغی نو خوراک په نه خور. او خزي هغه ملمانه خو ډوډۍ نه خوري، معلومیږي دا چې د څه خطرناک غوندې ملمانه دي. بس فورا هغې پوه شو، مه یریږه ابراهیمه، ان رسول ربک، موږ ستا د پروردګار استازي یو. ارسلنا الی قوم، د لوط علیه السلام قوم ته لېږلي شوي یو. هلته ورځو هغه هلاکو، قوم ولا هلاکو، قوم لوط علیه السلام به بچ کو او قوم ولا هلاکو. او دقه ځای کې وبشرناه باسحاق، ابراهیم علیه السلام ته وایي چې ستا زوی به پیدا کېږي د دې بیبي سارې نه. ځکه بیبي ساره خفه وه چې د هاجرې زوی و چې د ما ونه شو، تاله به الله زوی در کوي. نه بوډی و، هغې د مخ له څپېړه راښکه لکه ښځې حیرانتیا د وجې نه مخ له لاس راکاږي. وایي زما به زوی پیدا کېږي، زه خو بوډی. وایي زوی به دې م کېږي، ومن وراء اسحاق یعقوب، زوی به دې م کېږي، نوسۍ به دې م کېږي. ځه لکه مطلب دا چې دا نوسۍ کېږي خو زوی به دې په ماشوموالي کې نه مري، بالغ کېږي، به واده به هم کوي، بچي به هم کېږي. همغه څه شو الله ولی اسحاق علیه السلام ورکړه. هلته ورته الله حکم وکړه چې ښه یو کور خو تا و اسماعیل په مکه مکرمه کې جوړ کړه، بل تا اسحاق دلته په دې شام کې جوړ کړې. نو هلته کې ابراهیم علیه السلام د هغه خپل زوی سره ملګری شو او بیت المقدس یې جوړ کړه. ورته الله حکمت شام کې په بیت المقدس جوړ کړه. هغه بیت المقدس چې د پیغمبرانو ځمکه ده، شام پیغمبرانو ځمکه، او یا پیغمبران د بیت المقدس په خوا کې اوس هم ښخ دي چې نن د یهودو په قبضه کې دي. اسماعیل علیه السلام دلته وفات شو د 146 کالو په عمر کې، او د خپل مور په خوا کې هماغه حتویم کې، څوک یې د بیت الله خوا کې بل ځای دی، څوک یې د حتویم کې دی، هغه هم دفن شو. قوم کې جرهم قبیله وه، اصلي عرب،
هغې مسلمانانو ډېره موده پکې صحیح اسلام بیا وروستو پکې ته لږ ډېر انقلابات راغلل. بهر کیف دا د الله ذوالجلال یو ډېر لوی عظیم جلیل القدر پیغمبر و ابراهیم علیه السلام او ډېر لوی قربانۍ پرې راغلې. د پیغمبر زندگی ګوره د قربانونو ډکوي. پلار پاتې شو، مور پاتې شو د الله دپاره، وطن پاتې شو، زوی لالوم د الله په نوم باندې، ښځه بیابان کې پرېږدمه د الله په نوم باندې، بچې بیابان کې پرېږدم د الله په نوم. سیله وله الله څومره ورکړه. نبی علیہ السلام ته چې کلم الله حکم کوي واتبع ملت ابراهیم حنیفا، ای پیغمبره د ابراهیم علیہ السلام د دین ګورې تابع شه. دا قوم دی د ابراهیم علیہ السلام د دین تابع کا. ابراهیم څوک و؟ الله په قرآن کې صفت کوي حنیفن، سوچ مسلمانو، په حق پابند مسلمان تیر شوی دی، الله صفت کوي. د اسماعیل علیہ السلام الله صفت کوي واذکر فی الکتاب اسماعیل. د اسماعیل علیہ السلام خبرم دی خلکو ته وکړه انه کان صادق الوعد وکان رسولا نبیا. رښتون سړی اسماعیل علیہ السلام د الله رسولو استاد او د رب العالمین پیغمبر و جلیل القدر. نو دا مونږ چې قربانۍ کوو که نه دا د دغه ابراهیم علیه السلام او د اسماعیل علیه السلام طریقه ده. دا قربانۍ تاسو به کړي الحمدلله. د اختر نن ورځ د قرباني به مو کړي، الله دې قبوله منظوره کړي. د غوښو متعلق ولې دا حکم دی د قربانۍ چې درې ځایه به یې کړي. یو دی په خپله وخوره، یو په فقراو وخوره، یو په رشتهدارانو باندې وخوره. خو که یو سړی دا مستحبه خبره ده که داسې عامو غریبانانو له فقیرانو له ورکوي، میلمنو باندې خوري نو هم صحیح د جواز یې شته دی. او د هغې نه علاوه نور مسایل چې کوم دي نو هغه خو مې درته تېره جمعه ویلي دي. باران هم دی نو دا بیان به نن په دې اکتفا وکړو. او د فرشتو متعلقه الله قرآن کې یا حدیثو کې